फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द पाकिस्तान द बरिया स्तोरे او د مودي د زوال سبب زړور هوښیار بیویرا او باصلاحیته جنرال سید آسم منیر ته د پاکستان حکومت لخوا فیلډ مارشل اعزاز ورکړل شوی دی. دا اعزاز هغه ته د هند سره د 4 ورځو جګړې نه پس ورکړل شو چرته چې هغه د پاکستانی پوز زبردست مشري وکړه او د دښمن غرور په خاورو کې میلاو کړو. فیلډ مارشل یو اعزازي رتبه ده. دا د جنرال نه لوړه درجه ده. دا رتبه یوازې هغه 4 ستوري یعنی 4 سټار جنرال ته ورکول کیږي څوک چې د وطن د حفاظت لپاره لوی کارنامې وکړي. فیلډ مارشل سره څه اضافي کمان نه وي خو دا اعزاز د ملک دپاره د هغه د قربانیو کامیابیو او د پلانونو اعتراف وي. جنرال آسم منیر د پاکستان دویم فیلډ مارشل شو. تر ده وړاندې دا اعزاز جنرال ایوب خان ته ورکړل شوی و. په هغه جنګ کې د پوز مشر جنرال محمد موسی و. د هوایي ځواکونو مشري ایر مارشل نور خان کوله او د بحري پوز مشر اډمیرل اے آر خان و. د واړو پوزونو د زړورتیا نادر مثالونه قایم کړي وو. یو ډیر زبردست پلان جوړ کړ چې د پاکستان کامیابی یقیني جوړه کړه. هغه د هوایي ځواکونو مشر ایر مارشل ظهیر بابر صدو او د بحري ځواکونو مشر اډمیرل نوید اشرف سره یوځای د دشمن چالونو پر ضد زبردست حکمت عملي وکړه. د 4 جون 1946 پر ورځ راولپنډۍ کې پیدا شوی دی. دغه کورنۍ د هند جالندر نه د تقسیم په وخت پاکستان ته راکډه شوې ده. هغه د منګلا افیسر ټریننګ سکول نه تربیت ترلاسه کړی او بیا یې نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ اسلام آباد نه ماسټر کړی دی. هغه د جاپان او ملیشیا نه هم پوځي تعلیم ترلاسه کړی دی. آسم منیر د پوز ډیر مهم عہدو باندې پاتې شوی دی. په سعودي عرب کې د پاکستان پوځي اتاشي بیا د ملټري انټيليجنس مشر شو او د 2018 اکتوبر کې د آیسای چیف جوړ کړل شو. په نومبر 2022 کې هغه د آرمي چیف په عہده مخکې لاړو. د نوموړي د راتګ په وخت پاکستان ته د ډیرو چیلنجونو مخه وه لکه د افغانستان نه د امریکا پوځ وتل، د ایران او افغانستان حمله او اوسنۍ د هند سره جنگ. خو دې باتور سپهسالار د دغه ټولو چیلنجونو په نره مقابله وکړه او پاکستان ته یې بریا ورکړه.